کنه هاي هاي السلام علیکم امید لرم ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړي په کالام کې درېم ورځ د زمونږه د خیر سره او نن پلان دی زمونږه چې مونږ زو شای باغ ته نو شای باغ په کالام کې یو نوی ځای دی ښکلی ځای دی زبردست ځای دی نو هلته به تاسو زموږ دپاره به لکه فسټ ټایم زه ځم نو ستاسو دپاره به هم لکه یو نوی ځایګي وي نو هغه نوی ځایګي به مونږ هم ګورو تاسو هم ګورئ د خیر سره نور دی راوتی او ګرمي نشته دی ښه ښکلی زبردست موسم دی باران اوس لږ ټایم وشو باران وشو انده ویني لږ ټایم وشو چې باران وشوی دی او انشاءالله تعالی چې بس ورځو ګاډی ځان له بک کوو ځکه چې هغه ته ځې که نه شای باغ ته ځې نو شای باغ ته چې ځې نو ځان له به ګاډی نیسې کسان چې زیات ځان له پیک اپ غونته نیسې که تاسو لږ کسان یې شپږ اته کسان نو بیا به ځان له جیپ نیسئ نو اوس ځو انشاءالله ځان له یو داسې پیک اپ نیسو مونږ کسان ډېر یو نو ولاګ ګورئ خوند مزې ترې اخلئ ښه د خیره سره ګاډی م بک کړو او ځو شای باغ ته نو انشاءالله تعالی ډېره زیاته مزه به وکړي ډېر راځي پېټرول هر څه اچئ چې کله واپس راشي نو بیا مونږ ځو مونږ هم ځان سیټ کړو ورته A few minutes later. بس دا ګاډی مونږ رډي شو تقریبا سهار 10:30 بجې دي دا ګورئ 10:30 بجې نو انشاءالله مونږ به 3 غنټې نو ګورو چې مونږ 3 غنټو کې رسو که نه رسو ولاګ فول ډیټیل سره وګورئ خوند مزې ته واخلئ ښه सफर शुरू हो गया हम सफर صبر ښه صبر استاد جی د خیره سره روانګي خو سټارټ ته زبردست ښکلی دا ټایم مونږ کالام بازار کې روان یو او ځان له به لږ سناسر علوم او ځان سره یو څو خوراک دپاره هلته هم میلاوېږي خو ملګري وي چې په لاره هم سناسه خورو چې مزو کېږي که نه منو لا ډېره مننه استاد جي دا لاره تللې ده مهوډنډ ته او دا لاره تللې ده شای باغ ته کومراټ ته हो गया मेरा हम सफर तू हो गया روډ چې کوم یو دی ښه دی زبردست دی صمیمي لارې پورې مونږ لا پوره نه دی کتلی وزیر آزاد روډ لږ بهتر دی ښکلی دی ښه اوی هاي حد ویو ده خراب دی مخکې ته نه دی خراب انشاءالله چې څومره هم سفر مونږ مخکې جاري ساتو هماغه هومره بیوټي زیاتېږي هماغه هومره زبردست وای هاي دلته ما ډېر زیات وکړه ټنډي کېږي الو کېږي او ګوپین زیات کېږي او دې ورځو کې الوګان چې کوم یو دی هغه وباسي هاي هاي خیر کې رب یاره موبایل کوز لړه شو الله دې خیر وکړي بس بس دی بس الله دې خیر وکړي
ګلاس یې مات شو یا الله ستا لاک لاک شکر دی فون رانه پرېوتو خیر پروجیکټر یې مات شو خو بد شو بس دا ستا لاک لاک شکر دی لاک شکر دی د خیر سره د مخامخ زه ډېر زبردست دی ښکلی او دلته کار شروع یم ورو یې وسیقئ وای هی یا الله خیر کړي یو ځل خو موبایل لړه شو خو بس ورتوړ بازار ته مونږ ورو رسېدو د خیره سره تروړ بازار وګورئ اوس چې کوم روډ باندې مونږ روان یو دې باندې 4x4 ګاډي تللی شي بل ګاډی نشي تللی نو وګورئ ښه دې باندې بل ګاډی تګ ناممکنه دی یو بایک باندې راتلی شي یو 4x4 دا اوبه که تاسو ولې دلته پانچک کې لګېدلی د اوبو لپاره مطلب اوړه پیوځي ښه دغه مخامخ دې کې مشین لګېدلی دی اوړه پیوځي اوړه الله مجھے درد کے قابل بنا دیا دا چې ډېر سخت دی وګورئ خیر دی ډېر ملګري زړه کې دا کوشش کوي چې موږ به خپل ګاډي کې راشو نو خپل ګاډي کې دلته مه راځئ خطرناک ځای دی خطرناک ټریک دی نو دلته صرف 4x4 راځي او دا لاره وګورئ خیر درد के काबिल बना दिया هاي هاي شاهي باغ دسته مزه کوي یخ هواګانې او ټول ملګري لاندې ناستې او زه بره کېناستم ویل دې مړه صبر وکئ چې زه خپلو مینهوالو ته لږه ویو ښیم لږه نیچر ورته وښیم لږه بیوټي ورته وښیم لږ ښکلیوالی ورته وښیم او حماد خان هم ګورئ که نه ورسره ولې نه وروستو ویو چک کوي یار حد دی آفتاب هم بهر ووتو د خیره سره ښایسته موسم دی ښایسته ځای دی دا وګوره ګوره که هر ځای ته تاسو لاړ شئ که نه خو هر ځای یو خپل خوند دی که کالام ته راشئ کالام کې ډېر ځایونه دي لکه کالام یوازې بازار نه دی دا وګوره ګوره ویډیو سکپ نه کوي ټوټل مکمل وګورئ ښه مونږ دا ویډیو لکه ځکه داسې لانګ ده که نه چې زبردست ښکلی مومنټ دی ډېر یا الله د چا دعا ما سره ده چې داسې چکرې او مزې مونږ کوونه او رسېدو ښکلي ځای ته ډېر وایي زبردست ځای دی وګورئ که نه
شاهي چې کله هم کالان ته راشئ شاهي باغ ته چکر خامخا ووهئ ایډونچر دی انجوی کوئ او بیا موږ ډنډ ګورئ کنډول جیل وګورئ انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیا بل ځای ته هم لاړ شو او وګورو وګرځو نیچر ګورئ بیوټي ګورئ که نه نو هغه صرف او صرف چې کله داسې ګرانې لارې وي او سختې لارې وي او چړایانې وي نو هغه بیا هغې نه بعد بیوټي راځي نو دغه بیوټي را روانه شاهي باغ والا نو ګورئ دلته دا هر څه له قیمته خرڅېږي خو دا چې خرچه بې راځي پټرول وګورئ ګران دي نو له قیمته ځکه خرڅېږي چې پټرول ګران دي ښه ته خو واپس راځي خیر کړئ خور دا خیره سره هاي 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 ها ay ځان له مې یو ټیپر روشو کولو او له خوره مې چې څنګه مزه کوي کلیوال ټیپر خو موږ خوړلي خواږه وي دا ګورو چې د دې څنګه خوند دی نو ټیسټ کوئ ښه ګورو چې مزه کوي که نه کوي हजार रातों में خیر سره بس رو رسیدو او ویو چک کړئ انشاءالله بیا اوس ورځو همداسې نه یې کتلی نو تاسو هم وګورئ بس ته اوس رو رسیدو خو په خیر خیریت باندې شکر دی او بس دې گاډي رو رسولو او هم درو دلته کې چې څنګه مونږ رو رسیدو دلته مخامخ ټروټ مچھلی دا اول دا ګورو لږ مخ لاس کوم ځان پرش کوم ښه ټایم مې درته ښیلو چې مونږ 10:30 بجې را روان شوو او رو رسیدو 1 بجه فکس نو په 2.5 غنټو کې مونږ رو رسیدو او ټروټ فش دی دلته کې وګورئ دا خیر سره مخلاص مو کړ ټول مرګري دلته تلی هغې له ورځو هغې سره اوس نور تاسو ته بیا شاهي باغ ټول ښایو دې پل باندې ټریک کو او تاسو ته هم ښایو زم په ورځم ښه
साहिल बन दिया तूफान तू ही कश्ती का साहिल پول نه راوړېدو او دې خوا راغو دې خوا ډېره زبردسته ویو ده ښکلې ویو ده انتهایي زیاته مزه کوي او وګورئ ښه انشاءالله کوشش کوو چې ډرون شاټ وښیو ډرون کې څه مسله راغلې ده ریمونټ یې نه ان کېږي لالا ډرون څه وایي وای دا خو به خلک خفه شي که نه لالا چې تاسو موږ ته ډرون ویو نه ښیله الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي ډرون ریمونټ نه ان کېږي پیشه زو انشاءالله اوس کشتی کې چکر و د کشتی ټایم شو روس راوړی ښه ډوبۍ خو به هم نه وسته نه ټوله کې کینو راځه ما د منځ کې کښېنه ودره بس یو شابه زه شاټله هغه راله شاټلې نه ډوب د خیره سره بس ځو چکر و کشتی کې کوي که نه هی هی یس د خیره سره چکر مو والو ورو رسیدو ورکوي بسم الله بسم الله کړی دا مونږ خوري دا هاي هاي اور خلک صبر باران شو را باندې مونږ ول دلته مونږ روټي خورو کې بنو خو باران شو واپس ځو هوټل سایډ ته بره ځکه کینو نو ولته په روټي مو خور دلته باران دی ډیر زیات نو الله دې خیر وکړي الله دې باران اوم درې ځکه چې واپس يم زمونږ دا نو څنګه عثمانه دا بس باران خو ډیره مزه کوي باران مزه کوي خو بس دا روټي بالته خورو کشته په خیر راغله هاي الا وخلاص هم کرانه څنګه چلې وای لا لا درلو ولا چې دا ګوره ها امید لرم چې تاسو په ټول شاهي باغ کتلی شکر الحمدلله موږ ښه چکر ووالو ښه مې انجوی کړو او انشاءالله نیکسټ ولاګ انتظار کوئ دلته موږ ولاګ اینډ کوو واپسې کوو نو د بل ولاګ انتظار کوئ د الله په امان خاط خوشحاله باد ټولو صحیح